السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغه 15 خوبونه چې تعبیر یې ستاسو د راتلونکي خبر ورکوي. آیا کله مو داسې خوب لیدلی چې له ویښېدو وروسته ستاسو په زړه ټکان وي او فکر کوئ چې دا خوب ستاسو د ژوند بدلولو نښه ده؟ خوبونه یوازې بېمانا تصویرونه نه دي، دا د روح او د ذهن ژبه ده. په دې ویډیو کې زه به ستاسو سره هغه 15 عام خوبونه در سره شریک کړم چې ستاسو د راتلونکي بریا یا خطرونو په اړه مهم پیغامونه لري. که غواړئ چې ستاسو خوبونه همیشه تعبیر شي او تاسو د خپل خوبونو په پیغامونو باندې پوه شئ، نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. لومړی خوب څه باره کې ستاسو سره معلومات درکوم، هغه په خوب کې الوتل دي. اکثر خلک ما سره رابطه نیسي، خوبونه بیانوي چې موږ خوب ګورو چې په هوا شوي یو، په هوا کې ګرځو او بیرته راکوزیږو او ډېر ښه منظرې موږ ته ښکاري. نو زه د یو څو پوښتنو نه وروسته چې د هغوی نه زه پوښتنې کوم او ځان پوهوم چې دا په هوا کېدل په خوب کې دا ستا په کنټرول کې وي که نه وي، ته ډېر اوچت سوی که نه یې اوچت سوی، که په اندازه باندې یا چې سره ته لګېږې که چې سره نه لګېږي او د کوزېدو امکان دې وي او ښه احساس لرې، نو په دغه صورت کې بیا دا خوب معنادار وي او دا تعبیر لري. او دغه خوب بیا یو خطرناک تعبیر هم لري په هغه وخت کې چې کله په هوا کېدل ډېر زیات اوچت وي او د انسان د سترګو نه غایبېدل پکې راسي، نو په دې صورت کې بیا علما وایي چې دا د روح د پورته کېدو او د اجل او د مرګ په رارسېدو باندې تعبیر کېږي. خو عادي حالت کې ډېر ښه تعبیر لري، هماغه عادي حالت تاسو ته بیانومه. کله چې تاسو ځان په خوب کې په داسې شکل وګورئ چې په هوا شوي په هوا کې الوځئ خو په اطمینان سره او تاسو باندې هیڅ ویره نه وي، دا ستاسو د راتلونکي لپاره یوه ښه زیری ده. د علمي تعبیر مطابق په خوب کې الوتل، لوړو هدفونو ته رسیدل او د انسان ترقی په معنوي لحاظ، په مادي لحاظ او د مقام او د حیثیت په لحاظ باندې تعبیر کیږي. او همدارنګه د ستونزو نه د خلاصېدو او د بندشونو نه د خلاصېدو، ځکه په ځمکه تګ کله کله انسان ته سختیږي او په هوا تګ بیا ډېر اسان وي، او دا ستاسو مستقیما په ویښه کې ستاسو حالت ښیي چې تاسو په ویښه کې څه کم ښه کارونه شروع کړي، زحمت او وباسئ او خپل هدفونو پسې روانئ، خپل آرزوګانو ارمانونو ته د رسېدو لپاره زیار وباسئ، تاسو صحیح روانئ او تاسو ته اساني مخته راځي. ښه ګمان ولرئ په الله باندې او حرکت ولرئ او هیڅکله مایوسه کیږئ مه. دویم خوب چې هغه ستاسو په ژوند کې ډېر زیات مهم خبر لري، هغه د غاښونو ولیدل دي، چې دا هم یو له هغو مهمو خوبونو څخه دی چې ډېر کتل کیږي او خلک مختلف تعبیرونه لري او اکثر خلک دا په مرګ باندې تعبیروي چې دا مطلقاً غلطي ده او اشتباه ده، دا په مرګ باندې هر وخت په مرګ باندې نه تعبیر کیږي. غاښونو لیدل په خوب کې چې کله وکتلی شي خلک د دې نه ډېر زیات ویریږي. د تعبیر د اصولو مطابق په خوب کې غاښونه ولیدل دا په مریضي باندې هم تعبیر کېدلی شي، په خفګان باندې هم کېدلی شي، د نږدې خپلوانو، ځکه دا زموږ او تاسو دا غاښونه چې دي دا په خپلوانو باندې تعبیر کېږي، برنۍ غاښونه، لاندیني غاښونه، ښي طرف ته چپ طرف ته. نو د علماو د اختلاف سبب باندې ځینې وایي چې دا برني په سړیو باندې، لاندیني د ښځو باندې، یا ښي طرف ته په سړیو باندې او چپ طرف ته په ښځو باندې، او مخکیني غاښونه په فامیل باندې، او دا شاته د ژامو غاښونه دا په خپلوانو باندې، ښي طرف ته د پلار په خپلوانو او چپ طرف ته د مور په خپلوانو. داسې مختلف تعبیرونه لري. په همدې حساب باندې دا بیا تعبیر کېږي په خفګان، په مرض او په مال ضایع کېدل کوي نه ورسره مختلف حالات بیا لري. چې هر چا نه زه پوښتنه کوم بیا مطابق دمغه تعبیر کېږي، ټولو ته یو تعبیر نه کېږي. دریم خوب چې ستاسو په ژوند کې ډېر زیات مهم ده، هغه اوبو کتل دي. رڼې اوبه، صفا اوبه، پاکې اوبه، په اوبو کې لامبل، اوبه څښل، دا ټول په دې کې راځي. د سمندر باندې تېرېدل، دا ټول مهم ده ستاسو په ژوند کې، یو مهم خبر، یو مهم خوشخبري، یو ښه حالت ښیي. که څنګه چې اوبه د ژوند د بقا نښه ده او د دنیا اکثر حصه چې ده هغه اوبه دي، نو دا خورا مهم ده د ژوند لپاره. همدغسې په خوب کې چې کله دا وکتل شي، چې کله اوبه پاک وي، آرام وي، په خوب کې وکتل شي، نو ستاسو د راتلونکي ژوند په رابطه باندې دا تعبیر کېږي چې ډېر آرام ژوند او د مشکلاتو او د سختیو نه په ښه طریقه باندې وتلو باندې تعبیر کېږي. په رزق او د زړه په سکون باندې هم، د زړه پاکوالي باندې هم تعبیر کېږي. که تاسو ناروغ یاست په شفا باندې هم تعبیر کېږي. همدارنګه که ګناهګار یې نو په توبه قبلېدو باندې، پاکي او صفایي باندې هم تعبیر کېدی شي. او که چېرته دغه اوبه بیا تاسو خړې اوبه وګورئ او یا په اوبه کې تاسو مشکل سره تېرېږئ
یا اوبه تاسو نشئ څښلی یا تاسو تنده تاسو باندې ده، نو بیا په هغه صورت کې بیا یو څه مشکلاتو باندې تعبیر کېږي چې تاسو پکې واقع او تاسو باندې دا تیر شوي دي. اکثر دا بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې تاسو یو مشکل په تاسو باندې تیر شو، د الله تعالی رحم ده چې کم خوبونه هغه خطرناک وي هغه وخت موږ ته ښیي چې کله یو مشکل موږ باندې تیر سي، موږ ته ښیي چې دا مشکل په تاسو باندې تیر شو، او هیڅ کله د راتلونکي په حساب باندې هغه خطرناک خوبونه موږ نه ګورو، صرف خبرداري وي بعضې خوبونه. څلورم خوب چې هغه ستاسو په ژوند کې ډېر زیات مهم وي او دا خوب هم ډېر کتل کېږي، هغه د پخوانیو او مړه شویو خپلوانو په خوب کې لیدل دي. یعنې هغه خلک چې ستاسو خپل دي او هغوی وفات شوي وي، هغوی په خوب کې کتل دا هم د موږ او تاسو په ژوند کې ډېر زیات مهم رول لري. نو چې کله مړي په خوب کې کتل کېږي، د مړي حالت ډېر زیات مهم وي چې هغوی په څه حالت کې وي، خوشحاله وي، خفه وي، کالي سپین په ځان وي، او که د څه شي غوښتنه کوي، وږی وي، مریض وي، شکایت لري، څه شی ځان سره اخلي وړي، څه شی تاته درکوي، دا د مړي خبرې، د مړي کارونه او د هغوی حالات، کالي، د هغوی د شکل، ځواني حالت کې تاسو ګورئ، په ما خپل حالت کې څه وفات شوی په هغه حالت یې ګورئ. نو دغه شیان ټول مهم وي چې د هر چا ته جدا جدا تعبیر کېږي. یو تعبیر نشي کېدلی چې مړي په خوب کې دغسې تعبیر لري، دا یو نشي کېدی. د مړو ټولو نه ښه خوب هغه ده چې کله یو مړي تا ته شی درکړي، دا په دې معنا ده چې ستا په ژوند کې یو ناامیدي ده، یو شی تا نه ضایع کېدو حالت کې ده، هغه تا ته راځي، خیر تا ته رسېږي، یو ناڅاپي خیر تا ته رسېږي، یو ناڅاپي مال تا ته رسېږي او الله تعالی تا ته یو ناڅاپي مقام و منزلت درکوي، نو دا بیا ښه تعبیر لري چې کله مړي تا ته شی درکوي، تا نه شی نه غواړي بلکې تا ته شی درکوي. دا خو ستا لپاره. او څه کله بیا ته د مړي لپاره ته خوب ګورې، نو د مړي لپاره څه کله هغه په ښه حالت کې وګورې، خندا حالت کې، یا په ښه کالي په ځان وي، مطمئن وي، خوشحاله وي، سپین کالي په ځان وي، معنا هغه ګناهونو نه پاک شوی ده او الله تعالی هغه بخلی ده، نو ښه ګمان پرې ولره، بیا هغه د مړي لپاره بیا تعبیر کېږي چې هغه باندې ته ښه ګمان ولره. او څه کله بیا مړی په خوب کې هغه څه شکایت لري، د مریضي یا لوږې، تنده، یا څه د خفګان اظهار کوي، نو دا ستاسو ژوند ښیي چې ستاسو څه کوم په لاره رواني، نو دا کېدای شي ستاسو خپل د پلار او مور او د قوم د عزت او د خاندان د نوم و نشان خلاف څه حرکت کوئ، ته پام نه کوئ خپل تاریخ هغه ته، نو دا یو خبرداری وي بیا تاسو ته چې د ګناهونو نه ځان وساتئ، د غلطیو نه ځان وساتئ او خپل کورنۍ نوم و نشان وساتئ. پنځم خوب هغه ډېر زیات کتل کېږي، امتحان ته تګ، په امتحان کې وارخطایي، امتحان صحنه کې کېناستل، خپل د مکتب او د درس او د تعلیم او د پوهنتون د وخت یادونه، څه هلته امتحان کې ناستئ، درس وایئ یا درس نشئ ویلی یا درس ښه وایئ، دا هم زموږ تاسو په ژوند کې ډېر مهم وي او دا کتل کېږي ډېر. او اکثر خلک ما سره رابطه کې هغوی وایي چې موږ پخواني حالتونه د خپل د درس د تعلیم د ځای او استادان شاګردان هغه حالت د درس د ویلو کېناستلو امتحان ورکولو دا په خوب کې ګورو. دا هم یوازې یادونه نه دي بلکې دا هم ستاسو په ژوند کې د یو ښه خبر تاسو ته لري. څه کله تاسو امتحان په خوب کې ګورئ، دا تاسو ته ښیي چې تاسو د ژوند په داسې مرحله کې قرار لرئ چې کېدای شي یو غټ مسؤلیت تاسو ته راجع کېږي او تاسو ته لږ زحمت او زیار پکار ده او تاسو ته مسؤلیتونه متوجه دي چې په هغه کې تاسو باید کوشش وکړئ او هغه خپل مسؤلیتونه سرته ورسوئ. دا ستاسو د روح او ذهن پیغام وي چې تاسو باید د خپل د ژوند دغه مرحله ستاسو پکې واقع یا ورته روانې چې دې ته پوره تیاري ولرئ او کوشش وکړئ چې په دې کې پاتې نشئ او خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. نو دا هغه 5 خوبونه چې ما تاسو ته بیان کړه چې د انسان په ژوند کې ډېر زیات مهم وي او ډېر خلک دا ګوري او ما ته اکثر دا خوبونه راځي او په دې کې زه بیا هر چا نه جلا جلا پوښتنې کوم، ځان پوهوم، بیا دا خوبونه ورته جدا جدا تعبیروم او اکثر ورونه چې بیا وروسته زه پوښتنه ترې کوم ستاسو د خوب د تعبیر نه مطمئن شوئ، نو هغوی وایي چې موږ مطمئن کېږو. اکثر وخت د خوبونه چې کله ما ته څوک پوره خوب بیان کړي او زه پرې پوه شم، نو خوبونه د الله تعالی لخوا خپل بندګانو ته په دې آخره زمانه کې، په دې فتنه زمانه کې د الله تعالی لخوا دا یو پیام وي او یو خبرداری وي چې په خپلو بندګانو باندې الله تعالی ښه خوبونه ګوري او هغوی متوجه کوي. نو په دې 5 خوبونو کې تاسو کوم یو خوب ډېر ګورئ او کوم خوب هم کتلی ده، نو که غواړئ چې تعبیر یې واورئ نو ما ته په کمنټ کې ولیکئ او یا هم واتساپ چینل واتساپ نمبر کې ما ته ولیږئ. نو که غواړئ چې خوب هم تعبیر شي، همدلته د همدې ویډیو د کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله چې زه درته تعبیرومه، خو په دې شرط چې پوره ولیکئ.
که تاسو کوم خوبونه ډیر ګورئ یا غواړئ چې دغه تعبیر واورئ نو هغه هم د ویډیو په کمنټ کې ماته خپل نظر ښکاره کړئ چې زه په آینده ویډیو کې هغه په باره کې انشاءالله د راتلونکي ویډیو پورې تاسو په لاس سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.